ته خو چې ته یو ورځ الله ته عاجزي ښکاره کړې، یو ورځ وژاړه الله ته، که نه زه تاسو نه دا سوال کوم او ځان له جواب ورکړه، تا کله ژړلي دي الله ته چې زما ګناهونه وبخ؟ کله ته الله ته فریاد کړی؟ ستا د سترګو نه چې ته اوښکې تللي دي په دې خبره باندې چې الله ګناهونه مې ډېر شوي دي ما وبخه، او غواړې دا چې الله ستا ګناهونه وبخي، نو لږ عاجزي خو ورته وکړه که نه، دا خبره خو ته راښکاره کړه که نه چې یا الله زه محتاج یم ستا دې بخښنې ته. یعنې دا خو دې ته خو تکبر او بدماشي وایي چې یعنې الله دې زما ګناهونه وبخي خو زه الله ته نه واپس کېږم، دې ته خو بدماشي وایي، دې ته خو تکبر وایي، دې ته خو لویي وایي. داسې سړي ګناهونه خو الله نه بخي. یعنې که موږ دې آیت ته خوشحاله یو چې یاره الله خو ګناهونه بخي، خو الله د چا ګناهونه بخي که نه؟ دا آیت هغه چا دپاره دی چې الله ته واپس شي. دې کې دعوت دې ته دی چې راشه د الله طرف ته، راشه د الله طرف ته. د مسلمان نه ګناه کېږي خو دی واپس کېږي الله ته، نو هله ول الله ګناهونه وبخي. ګوره سورت قاف کې یو آیت دی الله وایي الله د جنت باسو کی چې قیامت پر ورځ به جنت نږدې کړی شي مؤمنانو ته او دا نعمتونه به الله ورکړي. نو بیا هغه آیتونو کې الله وایي هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. دا ټول نعمتونه د هغه چا دپاره دي چې هغه اواب انسان. اواب چاته ویلی کېږي؟ مفسرین وایي اواب ویلی کېږي الرجاع الى الطاعة عن المعاصي، د ګناهونو نه واپس کېدونکی د الله بندګۍ ته. دې نه دوه خبرې راووتې، یو دا چې د مؤمن نه ګناه کېدی شي او کېږي دي، ځکه د اواب معنی دا ده چې د ګناه نه واپس کېږي دیندارۍ ته. او دویم پکې دا خبر راووته چې دیندار مؤمن خپه په خپه باندې نه اچولي چې الله به زما ګناهونه وبخي، بلکې دی د ګناه نه واپس کېږي دیندارۍ ته او الله ته نو هله ول الله ګناهونه معاف کړي. اواب دی انسان ته وایي ګناه وشوه په ګناه پسې ګناه کوه، په ګناه پسې ګناه کوه، د ګناه سره د طبیعت ښه خوشحالېږي او هېڅ پروا نشته او یاره جي الله غفور رحیم دی. الله خو ټولو خلکو ته ویلي دي چې زه ګناهونه بخم، الله ګناهونه بخي، خو د هغه چا چې الله ته واپس شي او هغه لایق یې د دې چې الله وله ګناهونه وبخي. نو د مؤمن بنده خوی دا دی چې دی توبه وباسي وخت په وخت. توبه یعنی باب الامل د امیدونو دروازه ده. توبه هغه دروازه ده چې هغه کولاو دروازه ده.